راتلونکو څو پیړیو کې به د تودوخې زیاتېدو له امله ځمکه د هستوګنې وړ نه وي. د یوې وروستۍ ساینسي څېړنې موندنې ښیي چې څېړونکي په لومړي ځل د ګلخانهیي غازونو یعنې مضره غازونو د خارجېدو د ټولو پړاوونو په اړه چې د نړۍ په اقلیم ناوړه اغېز کوي معلومات ترلاسه کړي دي. د دې څېړنې له مخې که د چاپېریال ککړتیا همداسې دوام وکړي په راتلونکي څو پیړیو کې ښایي زموږ سمسوره سیاره د هستوګنې وړ نه وي او په سره اور به واوړي. زمونږ ویډیو دوام لري. د هر څه د مخه زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو نور خوندور ګټور او په زړه پورې معلومات تر تاسو در ورسیږي. په کائناتو کې د یو شمېر هغو سیارو د چاپېریال او اقلیم په اړه چې زموږ د لمریز نظام برخه نه دي د کمپیوټر په مټ ساینسي څېړنې کړي دي. په دې څېړنه کې ساینسپوهانو د دغو سیارو تودوخه، د هوا فشار او پر هغوی د لمر لګېدو اغېزې معلومې کړي دي. د دې څېړنې موخه دا پرتله کول و چې کله زموږ پر سیاره ځمکه د لمر وړانګې لګېږي نو هغه د تودوخې په بڼه بیرته له ځمکې منعکس کیږي او فضا ته تر وتلو وروسته د ځمکې په اتموسفیر کې د هوا په غوړېدلې څادر یعنې اوزون کې موجود غازونه د دغه تودوخې یوه برخه په خپل ځان کې رانغاړي چې ځمکه له کنګلېدو وژغوري او له دې برسېره د دې تودوخې یو څه برخه په ځمکه کې جذب کیږي او بیرته د تودوخې په شکل کې خارجېږي. خو دغه تودوخه فضا ته لرې نه ځي بلکې هوا او ځمکه یې بیرته په خپل ځان کې رانغاړي او ځمکه تر یو څه حده تودېږي. ساینسپوهان وایي که دغه تودوخه تر هغه حده زیاته شي چې د سمندر اوبه تر ګرمېدو وروسته د بخار په بڼه والوځي نو په دې سره به د هوا څادر یعنې اوزون دومره پنډ او پیچلی شي چې وروسته به پر ځمکه د لمر وړانګې ټولې راجذبوي او بهر ته خارجېدو ته به یې نه پرېږدي او په دې توګه به ځمکه دومره توده شي چې سلګونه درجه سانتیګراد ته به یې تودوخه لوړه شي او له ځمکې به دوزخ جوړ شي. ساینسپوهان دې بهیر ته نه پر شا کېدونکی بهیر وایي. د دوی په وینا که دا تودوخه د انسان له لاسه ووته لکه دا اوس چې له فابریکو او صنعتو څخه په څومره زیاته اندازه مضر غازونه وځي یا خارجېږي نو له دې څخه به نه یوازې د هوا څادر یعنې اوزون بله بڼه واړوي بلکې د سمندري اوبو تودېدل به هم ورسره پیل شي. نن چې زموږ پر ځمکه په څومره زیاته پیمانه غازونه خارجېږي که د دې مخنیوی ونه شي نو داسې ښکاري چې زموږ له ځمکې به تنور جوړ شي. دا داسې ده لکه یو سړی چې په ګرمۍ کې په ګاډۍ کې ناست وي ښیښې یې په ځان پسې بندې کړې وي نو په هغه ښیښو کې چې د لمر وړانګې دننه راځي نو هغه د ګاډۍ په دیوالونو او سیټونو کې جذب کیږي نو چې کله دغه تودوخه بهر وځي په هومره پیمانه نه خارجېږي په څومره کچه چې ګاډۍ ته د ښیښو له لارې د لمر وړانګې ننوځي نو څنګه چې موټر تودېږي نو همداسې به زموږ ځمکه هم تودېږي. د ځمکې دننه تیل او غاز چې څومره کچه په موټرو کارخانو او فابریکو کې سوځول کیږي دا زموږ د اقلیم او چاپېریال برخه جوړېږي. نو ځکه ساینسپوهان ویره ښیي چې د نورو سیارو په پرتله ځمکه ښایي ژر په یو تناره بدله شي یعنې هغه سیارې چې زموږ غوندې د غازو او تیلو سوځولو چاپېریال نه لري د هغوی اقلیم بدلون کیدای شي په میلیونونه کلونه وخت ونیسي خو د ځمکې اقلیم به په سوونو کلونو کې بدل شي. ساینسپوهان وایي په 2023 کال کې د نړۍ تودوخه دومره لوړه شوې چې د تېرو 125,000 کلونو کې ساری نه لري. په روان کال کې د لیبیا د خونړیو سیلابونو چې په زرګونو انسانان پکې مړه شول او د کاناډا په ځنګلونو کې د بېساري اور لامل د اقلیم بدلون بلل شوی دی. د ملي ادارې غړی سارا کاپنیک وایي د 2023 کال د جولای میاشت د نړۍ د ثبت شوي تاریخ تر ټولو ګرمه میاشت وه. ساینسپوهانو د سپټمبر په میاشت کې هم د تودوخې لوړه درجه ګواښونکې وبلله چې په طرز کې نړۍ د ایل نینو په نوم د نړیوال دوراني ګرمۍ له څپې سره مخ و. د اروپایي ټولنې د کوپرنیکس د اقلیم بدلون د خدماتو د ادارې غړی سمانټا برجس وایي په اتموسفیر کې اضافه انرژي تولیدېږي او د طبیعي ناورینونو لامل کیږي. که دا معلومات مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي په آخر کې زموږ ویډیو در سره لایک کړئ. د الله په امان.